سلامونه او احترامات. ناوې د واده نه یو څو ورځې بعد د خپل ملګري سره وتښتېدله. که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو مه سکیپ کوئ او ویډیو کې تر اخره پورې زموږ سره پاتې شئ. او که تر اوسه پورې چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو کم وخت پاتې شو هغه دا چې دا اوس موږ د یوسف جان عثمانزی یو ویډیو کتله چې زړه مې پې ډېر زیات خفه شو. یوسف جان عثمانزی یو داسې ځای ته تللی و چې د کور نه د واده ناوې یو څو ورځې مخکې د یو هلک سره وتښتېدله. دوستانو دغه ناوې د 40 ورځو داسې نه لاپته ده. د واده هلک سره او د هلک د مور سره چې کله یوسف جان انټرویو کوله نو دواړو ډېر زیات په چغو چغو جړل، خو بیا یې هم د هغوی زړه مات کړو او دومره غټه غلطي یې وکړه. د واده هلک دا هم وویل چې اوس دې هم واپس راشي، زه پسې ډېر زیات خفه یم، بیا هم زه قبلوم. او د هلک مور هم دا ووی چې ما خو لا تر اوسه پورې د واده چې کم قرض و هغه نه ختم کړی او دې دومره غټه غلطي وکړه. نو زما هغې ناوې ته دا خواست دی که تاسو زموږ ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ واپس خپل کور ته راشئ. نو دا به دوستانو زموږ نننی ویډیو. ملاویږو به د یوې نوې ویډیو سره، تر هغې پورې د ځان او د خپل خپلوانو ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.